قدمونو کې به سر کېږدم او وبجاړم خپلې پښتو له به عمري سزا ورکړم. سلامونه. زما نیا وفات شوې ده، نن د هغې درېیمه ده، خو د سورپوشیانو پروګرام دی. څوک ټپوسان ساتي، څوک د خپل قام په وینو زو باندې ځي، څوک په اوږو باندې بازان، څوک ټپوسان ساتي، څوک د خپل قام په وینو زو باندې ځان ساتي. انصاف که وغواړم نو چا نه به انصاف غواړم. د دې وطن قانون زمونږ قاتلان ساتي، او چا په خانۍ کې د غلام هم غلامي کړې ده، څوک په خالي جیبونو ځان له غلامان ساتي. اوس هم مخکې صف کې اوس منافقین ولاړ دي، مخې قبلې ته ترخونو کې بوتان ساتي. اوس هم مخکې صف کې اوس منافقین ولاړ دي، مخې قبلې ته ترخونو کې بوتان ساتي. دا د ګلاب ډکې منګولې ترېنه مه رانیسه، دا پاړوګره په لستوڼو کې ماران ساتي. دا د ګلاب ډکې منګولې ترېنه مه رانیسه. او چې انقلاب د خپلو وینو په قطرو راولي، هغه سړی به نظریه د باچا خان ساتي. چې انقلاب د خپلو وینو په قطرو راولي، هغه سړی به نظریه د باچا خان ساتي. ډېر پاک پاک خلک پکې وینم له مذهبه وځي. زلمې لا څوک دی چې دې حال کې سوال دی مینه څه ده؟ یو وړه شان مجموعه ده، زه یم فکر دی عنوان دی، پکې لویه فلسفه ده. یا خو ځان پوهول غواړم، یا خو ستا اصلاح کول دي، ستا د ذهن حاطیله دا ګندره سیشلول دي. زما سوال دی مینه څه ده؟ بس جانان دی او ارمان دی، که د زلفو لاندې خوب دی، د بڼو په تېره څوکو ځان له زړونه غوڅول دي، که د سرو شونډو لمبو کې ځان په زوره سوځول دي، که د سترګو کویکاب کې روکېدل دي، او که نه د جانان غېږ کې ارمانونه رجېدل دي. نه جي دا خو مینه نه ده، دا خو ژوند سره تړلې څه قیسې دي، معاملې دي. که منصور مې سر په دار شي زه به بیا هم رښتیا وایم. مینه سترګو کې نظر دی، مینه ځان له وسر دی، مینه وګوره یعقوب دی، مینه وګوره یوسف دی. دلته مینې ته لږ پام کړه چې د مینې جدا کېږي د یوې مینې د سترګو بینا سترګې نابینا شي. بس د مینې په لباس هم نابینا سترګې بینا شي. مینه ژوند، مینه مذهب دی، مینه عقل له مکتب دی، مینه لویه فلسفه ده، دا د زړونو حادثه ده. که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم. زما یار زما ایمان دی، زما یار زما سجده ده. د جانان سترګې چې نه وي نه کابل مدینه، د جانان سترګې چې نه وي نه کابل مدینه ده. مینه حسن باندې نه ده، که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی. په بلال چې ته مین شوې دا کې فلسفه